په دغه قرآن مجید کې چې څه دي هغه مونږ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل احادیث مبارکو کې تشریحاً هغه بیان کړي دي. که کامیابی غواړې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو باندې عمل وکړه، اسې په خولې باندې نه چې زه د نبی علیه السلام عاشق یم، غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، چې ما د نبی علیه السلام په هر ادا باندې فخر دی. نو موږ په خولې باندې ډیر وایو چې عاشق یم، لیکن دا خبره بستا ال رښتیا وي چې د خولې دا خبره روزي او په زړه کې راشي. زړه ته راوستل دا لازمي دي. لکه زه اوس بهر اوزم د دنیا یو غټ دفتر ته لاړ شم، د دنیا ځای وي، غټ منصب وي، څه غټ کس سره مې کار وي، څه هغه له روان یم، ځان تیار کړی دی، روان یم ځکه چې غټ کس دی دنیا. رور راته ووایي چې ته خو پلانکي ځای ته ځې، هلته زمام کار دی، زما دا کارم او که نه زه به ورته یم صحیح ده کوم نه لا جیب کې به واچوم، لومبې خپل وکړم بیا به تا سره ګورم. که استاد راته ووایي لومبې به خپل کوم بیا به دا غو کوم، که ملګری راته ووایي لومبې به خپل کوم بیا به دا غو کوم، ځکه چې لومبې به ځان عمل هغه مخکې کوم، پاتې نشي چرته. نو ته د دنیا یو لوی منصب ته ځې، یو لوی آفس ته ځې، یو لوی عهدهدار او منصب والا ځای ته ځې، نو تا نه رور هم پاتې شو، تا نه ملګری هم پاتې شو، رشتہ دار هم در نه پاتې، حتی چې بعضې وخت مونږ نه پیغمبر هم پاتې. د پیغمبر علیه السلام طریقې مونږ پرېږدو چې ولې د دنیا لوی منصب ته ځو. نو دا ستا لوی د عشق دعوه ده، دا ستا د نبي علیه السلام هغه مینه ده چې دفتر ته ځې ته دلته پاتې کېږي ځکه چې لوی ځای دی ستا په نظر کې. لیکن که اوس هم مونږ بار وځو بر اسمان ته وګورو نو مونږ ته به ستوري په نظر باندې راځي، که روز وي مونږ ته به نور په نظر باندې راځي، لیکن دا زمونږ د نظر انتها ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج په شپه باندې داسې ځای ته ورسېد چې جبریل علیه الصلاۃ والسلام ودرېد چې یا رسول الله زه نور مخکې نشم تللی، مخکې که لاړم زما پر سوځي، زما وزر سوځي، ما ته اجازت مخکې نشته. پیغمبر خدا د هغې نه بره لاړ، رب سره په عرش باندې کېناست، څومره لوی ځای ته لاړ، لیکن هلته په عرش باندې تا نه یېرې چې یا رب امتی یا رب امتی. اوس د نبی علیه السلام محبت مونږ سره زیات دی، او که نه مونږ د نبی علیه السلام سره محبت هغه کوو.